د څارویو پالنه هغه کسب ده چې د کندز ولایت زیاتره کلیوال پکې بوخت دي. د دې ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د مالدارۍ د فارمونو جوړولو ته د دې ولایت د خلکو لیوالتیا ډیره شوې ده. د مالدارانو لپاره موږ پلان کې لرو چې خوراکي حیواني توزیع کو او ډیر ښه فارمونه لرو. موږ د مالدارۍ د غواګانو مثلا د میږو د نورو حیواناتو ډیر ښه فارمونه لرو او موږ غواړو چې دې ته لا رشد ورکړو. په کندز کې د لبنیاتو بازار هم مناسب بلل کیږي. یو شمېر هغه کسان چې د لبنیاتو د پروسس فابریکې لري وایي چې د دوی محصولات ښه بازار لري. کیفیت لبنیات قندوز نظر در ولایت‌های دیگه خیلی بالاست، به خاطر که قندوز یک ولایتی است که زراعت پیشه است. زراعتش زمینداریشان خیلی زیاد هستند. شیر فرایمان است. شیر در نظر در دیگه ولایت‌ها فرایمان است. شیر میآید تولید میکنیم ما همه چیزا باز در دیگه ولایت‌ها میآید از اینجا میبرن. پنیر ما شکر زیاد رشد کرده است، زیاد مردم میبره. دولت تخار، بغلان، کابل پنیرای ما را میبره. و کندوز ماشاءالله مالداری زیادی است. روزانه شیرای تازه در بازار عرضه میشه و لبنیات استفاده میکنند و پنیرای تازه و قیماق‌های تازه برای مراجعین ارائه میکنند. په داسې حال کې د کندز د مالدارۍ فارمونو جوړول او د لبنیاتو پروسس د پخوا په پرتله زیات شوي چې د ولایت د پراخو شنو ځمکو او مناسب اقلیم په درلودلو سره د مالدارۍ لپاره ښه ځای بلل کیږي.